بې سرپوښه دیګ نه دی چې هر څوک راشي هر تومت زما په وطن وکړي. یو عکس مو په اے آی جوړ کړی، په مصنوي هوش مو جوړ کړی یو عکس دی، هغه مو راخیستی 15 ساعته پې بنډار نیسئ چې په افغانستان کې ښځینه ډاکټر یې نشته. ستا خو خبرې خلک ریکارډوي. 3 خبرې دې بدلې کړې. اول کې دې ویلې چې په افغانستان کې ښځینه ډاکټر یې نشته، چې درته مې ویلې را ثابت کا، و دې نه 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 متخصص یې نشته، چې درته مې ویلې ثابت کا، نه 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 15 کالو کې څوک فارغ شوي نه دي، چې درته مې ویلې ثابت کا. تر کومه در سره مخ ته لاړ شو یار؟ شرم حیا ښه شی دی. هر یو ای آی باندې مو ویډیو جوړه کړې چې 2 دانې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم خلک راځي، په مزار شریف کې یوه ښځه په غېږ کې راخلي بیا یې خربوزې خار دی. مونږ په کاناډا کې د مجردۍ نه مړه شو. هرې ښځې ته ټیغ ټیغ ګورو چې چېرته مونږ ته وایي چې راشه ما اوچته کړه. دلته وزنونه هم ډېر دي د ښځو، که راته هم وایي چې ما غېږ کې ونیسه ولاکه زه اوچته کړم، مجبور 2-3 نورو مجردانو ته هم زنګ وهم چې راشئ یوه خپۍ ته ونیسه احمده، یوه خپۍ ته ونیسه، یو لاس به یې زه ونیو چې اوچتې کړم. زه په امریکا او په کاناډا کې نشم کوی لاړ شم ښځه په غېږ کې راونیسم اوچته یې کړم. تاسو ویډیو جوړه کړې چې په مزار کې، هغه هم په افغانستان کې 2 دانو سپینه دغه اچولې ده او ښځه اوچته کوي، په هغې هم تاسو 1 ساعت لایف جوړ کړی و. چاله ښځې نیول شوي، ښځې ورکې شوې وي، ویډیو د ای آی ده. ولې خوند درکوي چې افغانستان بدنامه کوي؟ ولې خوند درکوي چې افغانستان بې عزته کوي؟ خبرې مو خلک ریکارډوي، خبرې مو خلک ثبتوي، د تاسو دا ټولې خبرې خلک اوري. اوس مو بل انځور پیدا کړی چې یوه ښځه ولاړه ده د بل ډاکټر سره، هغه مو په ای آی جوړ کړی. 15 ساعته تاسو پې ډوزماران لګی. افغانستان کې ښځې نشته، افغانستان کې ډاکټرې ښځې نشته، افغانستان کې متخصصې نشته. وات یار، که مجرد یې، که ژوند خوند نه درکوي ووځه د باندې، یا همدغه موضوعاتو باندې وغږېږه، څېړنې وکړه. د افغانستان په اړه زه بد شی نشم اورېدی. نور باقي مو خدای پاک مه خفه کوه. زه څه کوم چې زه چا سره دښمني وکړم؟ د ما سره هم په ټیک ټاک کې د کوم مبارز سره جوړه ده، خو ټول را سره دښمنان دي. اما هر هغه نظر چې د افغانستان ولس ته، د افغانستان خویندو ته مضر وي، لطفا د هغې نظر نه تېر شئ، په هغې باندې کلک مه درېږئ. نور به اضافي زه څه نه وایم چې اوس کوم بل ملګری رانه خفه نه شي. هسې نه مو چې دی ډېر خفه کړي، اما حقیقت وایئ. کله چې حقیقت نه وایئ توقع مه لرئ چې که ما سره 2-3 ورځې په انسانیت مخ ته لاړ شئ زه به ښه اوسم. ورور حقیقت وایي، رښتینی ملګری مې. په مجرد د دې چې حقیقت نه وایي، رښتینی نه یې، دروغ وایي، افغانستان بدناموي، ملګری مې نه یې. That's simple as that. خدای پاک د ټولو مجردانو غم وخوري. تاسو هم احساساتي کېږئ. زه خو هسې نه هم د احساساتو سړی نه یم، وچ و کلک سړی، زه به د چا څه وکړم. ولې که چېرته څوک تاسو ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه افغانې ډاکټرانې نشته، دروغ درته وایي. که چېرته تاسو ته څوک وایي چې په افغانستان کې ښځینه متخصصې افغانې ډاکټرانې نشته، دروغ درته وایي. تاسو خو احمق نه یاست، بوس خو نه خورئ یار. میوند شفاخانه ترې ډکه ده، علي آباد شفاخانه ترې ډکه ده، استقلال شفاخانه ترې ډکه ده، زیږندون ترې نه ډک دی، انتاني شفاخانه ترې نه ډکه ده. دا یوازې کابل دی چې زه مثال در کوم. عمر هادي زما یو عادي کلینیک دی، هلته چې دی ښځینه ډاکټرانې موږ لرو. اوس لږ پاتې دی چې نوم یې درته واخلم. خان صحت شفاخانه ښځینه ډاکټرانې لرو، 150 نفره چې دی ښځینه ډاکټرانې دي هلته کار کوي. دا یوازې زه په کابل کې تاسو ته رفرنس در کوم. سو اوس چې کله یو څوک ما ته وایي چې آینده به څنګه کېږي، تو خو په آیندې بحث نه کوي. صدقه دې شم، دوی راپورته شوي وو په لایف کې وی چې په افغانستان کې ښځینه ډاکټرې نشته. دا خو اوس ته وایي. آینده کې خو زه در سره همغږی یم که دا ښځینه ډاکټرانې مونږ لګیا دي زاړه کېږو، دوم زاړه کېږي. یو رقم کوی شو چې نارینه ډاکټران د ښځینه ډاکټرانو سره وادونه وکړي، په خپله دننه کور کې چې دی خپل نوی نسل بیا ډاکټر کړي. طالبان خو ماسې شانه پرېږدي. اما مونږ بیا هم ورته لاره پیدا کړې. زه بیا هم وایم په خان صحت کې چې شخصي کې یو روغتون دی، مونږ 20 پنجابۍ راوستي تر څو زمونږ بې تجربې ښځینه ډاکټرانو ته هغه څه وښایي کوم چې دوی په پاکستان کې زده کړي. ځکه امارت د تخصص نه وروسته دوی ته چې د اجازه نه ورکوي چې په دولتي برخو کې کار وکړي، او موږ دفعتاً یو مریض ورته نشو ورکوی چې هله شروع پې وکړه. پس تاسو باید حل لاره پیدا کړئ د آیندې دپاره. په دې کې زه شک نه لرم، په دې کې زه همغږی یم. اما کله چې یو څوک وایي چې اوس نشته، دا غلط خبر ده. دا مه خپروئ او دې ته لبیک هم باید ونه وایي. ځکه زه هیڅ ډول
هغه خبر ته لبیک نه وایم چې هغه غلط خبري. زه داسې خبر نه غواړم چې هغه سم نه وي. مننه، په خیر اوسئ، الله مو آباد لره. نور رور که مانه خفه شوی وي زه بخښنه غواړم، اما لطفا خلکو ته چې کلم آمار ورکوي داسې مه وایه چې زه څېړنه څه کم. څېړنې کوه، ځکه که ته خلکو ته ځان اکاډمیک معرفي کوي باید ستا خبرې د څېړنو په اساس وي. هیڅ شی هم د افغانستان په اړه په دروغو مه وایه. د علي شاه په اړه دروغ وایه، ولاکه درته چې شی وایه. د بابوجي په اړه وغږېږه، دروغ وایه ورته بابوجي چې د 3 میلیونه قرضداره دی، اوس تینه چین دغه بیایي ښځه بیایي. ایم اوکې، زه ورکې کار نه لرم، لا تشویقوم د مهم سړی رښتیا وایي. د مرتد منیر په اړه وغږېږه، مریم واس په اړه وغږېږه، ورته مریم په تیارې کې ناسته وه، ټرمپ ورته ویلي و چې راشه امریکا ته، زه در سره دوم واده کوم. داسې د زړه نه خبرې جوړې کړه، موږ به هم درته وایو چې زنده‌باد سم سړی. اما د افغانستان په اړه دروغ مه وایه، ځکه زموږ ټول عمر د افغانستان په اړه په اوازو په دروغو باندې تیر شو. یو وخت کې دوستم ازبکانو ته ویل چې افغانان راځي سرچپه ملالۍ. ګلبدین به پښتنو ته ویل چې دوستم راځي له منځه مړي، مړه کوي، نسلونه هم تباه کوي. دې 2 نفرو دروغ جوړول موږ په خپلو کې سره خوړی لري. ما ته وایي چې ډاکټر په موږ باندې په کندهار کې حجاب کوي، په داسې حالت کې چې په کابل کې په انجونو ته هېڅ ازادي ده. دننه په کندهار کې ښځینه ډاکټرانې د دې نه شکایت لري چې موږ مجبور یو په حجاب کې لاړ شو، خو کله چې کابل ته راځو بیا حجاب دومره جدي نه نیول کېږي. دا شکایتونه دي. داسې مه وایئ چې مطلق په افغانستان کې ښځینه ډاکټرونه شي. زه هم دا هیله کومه چې له څنګه زه غلی پاتې شم، لطفا دومره وخت ماته م راکوئ. هیله کوم مهرباني صاحب. کور مو ودان. زه که عموما کوربه لږې خبرې کوي، خو تاسو ماشاءالله ډېر غټ تقریر کوئ. ګورئ، زموږ هغه بحث پرون نه بله ورځ په دې باندې و چې په افغانستان کې دننه فعلال د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند دي. د دې به موږ ته نقصانات په آینده کې څه شي؟ هغه به دا وي چې اوس چې کومې ډاکټرې موږ لرو، دا په آینده کې که چېرته چانس برابر شي د دوی ځي، موږ نورې ډاکټرې نشو کولی چې هغه فارغې شي او راشي اسپتالونو کې کار وکړي. همدغه علت یې و چې هلمند کې یو د ښځې عکس راووته چې هغلته سړی ورسره ولاړ ده او په کار و چې هلته ښځه ودرېږي او ډاکټر سړی و، او هغه په انټرنیشنل یا د ګلخانانو ته موږ ډېر سخت پاتې راوستو چې په هلمند کې موږ ښځینه ډاکټرې نه درلودلې، هغه عکس یې راووته د سړي سره. اوس که ته چېرته په خپله شفخانې نه پاکستان نه راولې، زما سوال دا دی چې ولې موږ په افغانستان کې خپله ښځینه ډاکټرې چې دا خپله د اقرار وکړه چې 3 کاله کېږي بند دي، نشته دي، ولې بند اوسي؟ دا باید خلاص شي. زموږ هغه کانټینټ کې دا خبرې د دې دپاره نه وې چې موږ د نورو ملکونو نه راوستی شو که نه شو. موږ په آینده خبرې کولې چې په آینده کې به موږ ډاکټرانې په افغانستان کې ولرو که ونه لرو، که دغه سیسټم همداسې چېرته روان وي. زموږ ټوله مقدمه په دقه باندې وه. ګوره جناب، اوس به زه عرض درته دا وایم چې زه کله یو بحث اورم، پوره اورم، او ځالته چې دی ګورم د خلکو نیتونه چې زما ولس ته څه ور انتقالوي، لومړی زه تقریر نه کوم، بلکې زه د هر هغه غلط برداشت او خبرې مخالف یم چې زما د ولس په ذهن کې پیچکاري کېږي. اولنۍ خبره چې تاسو د سړي وکړه چې یو سړی د ښځینه سره ولاړ دی، تاسو دلته 3 ظلمه کوئ د افغانستان د خلکو په حق کې. او دا که تاسو یاست، دا که د ټیک ټاک اتا محمد نور دی، که ګل خان دی، ځکه زه خلک نه پیژنم، یو څوک راشي ډېر شریف انساني بیرته څه وکړي. تاسو ته یو عرض لرم، مسکنسپشن د خلکو د ذهن په منځ کې مه جوړوئ. اوله خبره، دغه کوم انځور چې تاسو ښایي دا تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دی چې اصلي انځور دی، بلکې اکثریت خلک په دې نظر دی چې دا د مصنوعي هوش دی. دومه خبره، سړی ورسره ولاړ دی، اما حداقل دا جنۍ په شفاخانه کې ده. که چېرته تاسو وایئ چې موږ ګلخانانو ته کم راځو، موږ ګلخانانو ته کم نه راځو. ولې د ګلخانانو په هغه مواردو باندې نه غږېږئ چې دننه په پښتونخوا کې یوه مور د سړک په سر چې دی اولاد راوړي، ځکه پنجاب کې بابوجي دننه شفاخانې کې نه پرېږدي. ولې په هغه میندو باندې نه غږېږئ چې د خپل کور نه په ژمي کې راویستل کېږي او د سړک په سر تشناب نشي کولی، مطلب نه پوهېږي چې چېرته تشناب وکړي، او په یخو واورو کې د سړک په سر کښېني تشم امتیازو ته. بس که چېرته دلته موږ د عزت او د ناموس په اړه باندې غږېږو، موږ د علي شاه مقایسه د افغانستان د خلکو سره نشو کوی. پښتونخوا ته که زه کم راځم یا ګلخان ته که زه کم راځم، هغه وخت کم راځم چې زه مقایسوي بحث وکړم. زه نشم کولی چې یو د AI جوړ شوی انځور راواخلم او په هغې باندې یو بنډار ونیسم د مبارزینو په نوم او بیا غلط کوټونه وکړم، ووایم چې په افغانستان کې اصلا ښځینه ډاکټرې نشته، په افغانستان کې اصلا متخصصې نشته، په افغانستان کې چې دی اصلا په 15 کالو کې کومه ښځه فارغه شوې نه ده،
او په عین حالت کې که زه وایم چې زه د پاکستان نه ښځینه ډاکټرې راغواړم، د دې د خاطر یې راغواړم چې زه پیسې لرم. د پاکستان پنجابۍ زه راغواړم چې دننه په افغانستان کې زما د پښتنې مور خدمت کې اوسي، په داسې حالت کې چې دننه په پنجاب کې ستا پښتنه په لغت ووهي او روغتون کې دننه نه پرېږدي. سو زما عرض دلته دا دی چې تاسو نشئ کوئ د یو غلط فیک انځور په اساس فیک کومنټونه جوړ کړئ. دا داسې دی لکه زما جنګي او په جنګ کې چې دی هېڅ مونږ وار هېڅ شی نه یې کړی، زه راشم تا ته لافه ووایم چې ولا سړی مې په بوکس ووهه، ته لاړ شي بل ته ووایي چې شکیب په بوکس هم ووهه، هغه ته یې پسې ورکړه. هغه لاړ شي ووایي چې ولا ډېر غټ جنګ وشو، شکیب سړی په بوکس هم وهلی، هغه ته یې پسې ورکړي، په چاقو یې پسې وهلی. زه په ټیک ټاک کې د دغه مبارزو مخالف یم چې یو نفر یو دروغ جوړ کړي، په هغې بل لایو ونیسي، دوه نور دروغه پسې ونښلوي، په هغې بل لایو ونیسي، درې نور دروغه پسې ونښلوي. بنان عرض دا دی، زه یو ځل بیا درته وایم نور صاحب، د تقریر په اساس یې درته نه وایم، ستاسو درې واړه کومنټه غلط دي. افغانستان کې ښځینه متخصص شته، افغانستان کې ښځینه ډاکټر شته، افغانستان کې په تیرو 5 کالونو کې مونږ ښځینه فارغانې ورکړي. داسې ده، زه به اخر کې یو ځل بیا درته ووایم چې په افغانستان کې دننه اوس په افغانستان کې د ښځو پر مخ پوهنتونونه بند دي. آینده موږ ډېره ډارک ده، موږ نه لرو افغانستان کې ښځینه ډاکټرې فارغې کړو، انجینرانې فارغې کړو، باید دا پوهنتونونه خلاص شي. یوه بله موضوع دا ده که چیرته ته له پاکستان نه ډاکټران راولې، یو غریب سړی د هغې فیس نشي برداشت کولی، ځکه هغې ته به ده تنخواه ورکړي او دا ګټه د پاکستان رسېږي. ولې په افغانستان کې د افغانستان ته ونه رسېږي، یا ولې موږ افغانستان د ښځینه ډاکټرې ونه لرو؟ زه پوهېږم په افغانستان کې اوس د موږ په پاکستان افغانستان کې ښځینه ډاکټرې لرو، زه نه پوهېږم په ته اردو خو یې ما درته پرېږده، وایم، زه په نه پښتو پوهېږم. یې درته وایم. نه، زما ټول پوینټ هم دا دی، زه تا ته هغه نو که تاسو ما خبرې ته نه پرېږدې بیا ګورې خو صحیح ده، نو بیا خو هېڅ مشکل نشته، بیا تاسو بلې خبرې وکئ. نه مهرباني یم، زه وایم غلط کومنټ مه کوئ، داسې یو څه مه وایئ چې حقیقت نه دي. ګورئ، زه ما مخکې ما هدف دا و، زه نه پوهېږم تاسو ما د خبرو باندې پوهېږئ نه که ځان نه پوهې کوئ. ما هدف دا و دا ستا چې په افغانستان کې موږ هغه بحث په آینده باندې کوو، موږ په دې نه کوو چې اوس شته یا نشته. موږ دا ویلې چې په افغانستان آینده کې به ډاکټرانې سره موږ د افغانستان خپلې ډاکټرانې موږ کولی شو له هر ملک نه راولو، خو که چېرته پوهنتونونه همداسې بند دي زموږ تباهي سبب ګرځي. باید پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند نشي، دا باید خلاص شي. زموږ ټول بحث همدا کوو. حل لاره مو څه ده؟ حل لاره مو دا ده چې باید طالبان د پوهنتونونه خلاص کړي. ولې نه خلاصوي؟ خلاصوي ځکه نه چې هغې خپل ځان ته دلایل لري، لکه څنګه چې دا مخکې ورور راغی چې زه نه غواړم، لکه دا مخکې چې ورور راغی چې زه نه غواړم چې خپله لور یا خور خپل مکتب ته ولېږم. دغسې ډېر اشخاصو اوس هم په افغانستان کې ته ووایو چې دا کومه بده خبره نه ده چې ستا خور مکتب ته لاړه. ذهنونه یې څنګه خلاصوي صاحب؟ دغسې لکه تاسو چې مخکې دا خبره وکړه چې دومره ډاکټرانې ما د پاکستان نه راوستې، دغه انرژي که تاسو په دې مصرف کړې وای چې خپلې ښځو دپاره باید دغه مکتبونه دغه پوهنتونونه خلاص کړئ، تر څو زه مجبوره نه شم چې له پاکستان نه پنجابیانې راولم او دغه نوم ورکم چې تاسو ته اوس دلته خدمتګارانې معرفي کوم او تاسو زما زه د خبره تکمیل کم. نه، زما عرض دا دی چې تاسو افغانستان کې امارت ته څنګه قناعت ورکوئ چې د نجونو مکتب خلاص کړي؟ نه خو زه ما مخکې مو ویلې که نه جناب شکیب صاحب، زما افغانستان کې د امارت دا یقین ورکولو زما کار نه دی. زه یو سوشل اکټیویسټ یم، دلته راځم، زه خبره تر خلکو رسوم لکه ته یې چې رسوې. اوکې ویټ، ستاسو کار دا دی چې دروغ ووایئ چې په افغانستان
کې ښځینه ډاکټرې نشته. ګوره ستاسو نه کار دا تاسو دی غلط چې دروغ ووایئ انټرپریټیشن چې په زما ولې افغانستان کې کوي متخصص استاد نه ډاکټرې نشته. نه ستاسو کار دا دی چې غلط دروغ خبره ووایئ چې په کوي افغانستان کې په تیرو 15 کالو کې څوک نه دي فارغ شوي. دا ستاسو ټول کار غلط دا دی دی چې زه په پر پټ ونیسم کوي او البته ما ته نه وی ستاسو کار دام دی چې ټر په پر پټ کوي او ما ته ووایي چې ته د پاکستان نه ښځینه ډاکټرې راغواړي په داسې حالت کې چې په روغتون کې افغانو ډاکټرانو ته هغه هنر ورزده کي کوم چې اوس یې طالبان مانع دي. که زما ښځینه ډاکټرانې نشي کولی اوس په دولتي روغتونونو کې عملي زده کړې وکړي، زه په خپل روغتون کې نیسم او ورته پنجابۍ نوکرې راولم تر څو دوی ته هنر زده کړي. ستا زړه ولې چوي؟ زه نه پوهېږم. اما که ته چېرته کومنټ جوړوې چې په افغانستان کې ښځینه ډاکټرې نشته، دا خبره غلطه ده. که ته چېرته وایې چې په افغانستان کې متخصص